اوس وخت کې یو عالم دی مشهور دی په دې یوټیوب باندې راځي او فیسبوک کې دی انتهایی زیات مشهور دی د هغه نوم دی مفتي طارق مسعود هغه کس د دویمه درېمه ورځ د ویډیو ډېره مخکې ځای راځي یو بیان یې ورکړی دی په جومات کې ناست دی خلک دې تاو راتاو دي د قرآن کریم په اړه یې ګستاخي کړې ده او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې هم ګستاخي کړې ده اردو زبان دی د پاکستان ده هغه کس وایي دا طارق مسعود بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لنسفعا جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک هغه کس وایي دا طارق مسعود وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا امیو په څه باندې پوهېدو نه او بله خبره دا کوي چې په قرآن کریم کې ډېرې ځایونه د صرف او نحو نه غلط لیکلی شوي دي یعنې نبي علیه الصلاة والسلام ته به چې کله وحي راغله نو جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وحي راوړله نو هغه به چې کله وحي راغله نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام خو امیو خط او لیکلي څه شی نه شوی کولی نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي مبارک راوغوښتلو زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه داسې نور صحابه نو هغې به دا وحي لیکله نو یو دغه ځای راغلي په سورة العلق کې اقرأ باسم ربک الذي دغه سورت مبارکه چې دی کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیه دغه لنسفعا بالناصیه دغه طارق مسعود وایي په دغه ځای کې دغه صحابي نه غلطي شوې ده وایي دا داسې لیکل کېدل پکارو د آیت ترجمه هم کوي وایي چې کلا لئن لم ينتهي که چېرته دغه کافران او دغه مشرکان د کفر نه منع نه شول لنسفعا بالناصیه نو خامخا به مونږ راکاږو د دې ناصیې ویښتونه او جهنم ته به یې واچو نو دی وایي چې دا لنسفعا چې دی لنسفعا وایي دا لام پکې تاکید دی لنسفعا فعل دی او په فعل باندې تنوین نه راځي او دلته لنسفعا پکارو نون ساکین پکارو نون مخفف دی وایي نون مخفف دا د ګرامر او د نحو او د صرف د قاعدې نه چې دا خلاف دی دا اصل په سلو کې غلط دی وایي نبي علیه الصلاة والسلام خو امیو په دې باندې خبر نه و چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیه نو هغه د نون ساکینه او یا د نون مخفف په ځای باندې ولیکل لنسفعا یعنې الف ورکو دوه زبره تنوین ورکو نو دغه کس وایي چې دا قرآن کریم په دغه ځای کې د صحابي نه غلط شوی دی نو دغه طارق مسعود ته چونکې علما کرامو جوابونه هم کړي دي ځکه دا خبره یادوم چې زمونږ کوم پښتانه رونه چې دي کېدای شي شاید د هغوی غوږونو ته دا خبره نه وي رسېدلې خو دغه کس ته زما نصیحت هم دی داسې نه ده چې یو سړی د ډېر علم وکړي یو سړی د ډېر کتابونه ووایي او ډېر وخت په مدرسه کې تېر کړي دنه به لوی عالم جوړېږي نه په دې نه ده که په ډېرو معلوماتو حاصلولو سره سړی نه لوی عالم جوړېدی نو شیطان به د ټول نه لوی عالم نو دغه طارق مسعود د خپل ځان نه لګیا دی نو مونږ او زمونږ مشایخ علما کرامو دوی ته دغه کس ته جواب کوي او د دغه غوندې بې شمېره خلک راغلي او جوابات یې شوي دي نه پوهېږو چې دا قرآن کریم او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د ناموس رسالت په اړه به نور څومره ګستاخیانې وو او قسمه قسم خلک یو خو منیر شاکر په پښتو ژبه باندې پښتانه ګمراه کړل او مسلې ورته کوي نن تراویح نشته نن دا نشته نن دا نشته نن دا نشته یو څیز د قرآن کریم نه نفي کوو هغه باندې خو بیخي فتوا راغله هغه خو بیخي علما کرامو د کفر فتوا ورکړه چې دا کافر شوی دی په خپلو خبرو باندې اوس په اردو زبان کې دغه کس را پیدا شوی طارق مسعود نومیږي تاسو ټول شاید پیژنئ دی دغه خبرې کوي موږ ورته وایو اولنی جواب دا دی چې ګرامر او نحو صرف چې دي دا ټول تابع دي د قرآن کریم او قرآن کریم مطبوع دی دا ټول ورته تابع دي که یو خبره داسې راشي چې په صرف او نحو کې یو هغه د قرآن کریم سره هغه صرف او نحو جوړښت نه خوري نو دغه صرف او نحو موږ وایو چې دا شاذ دي داسې به نه وي چې د قرآن کریم شاذ دی د قرآن کریم په شان کې بې ادبي ده ډېرې دغسې ځایونه دي بیا موږ وایو چې دا صحابه غلط لیکلي دي نه اوس که موږ تاسو وګورو دغلته په هغه اول ځای کې چې دی په دغه اولني صورت کې چې اقرأ باسم ربک الذي دا بسم چې لیکلی دی بسم دلته ورسره الف ورکړی دی دا رسم الخط علما کرام فرمایي دا تواتري ده علما کرام ټول په دې باندې بې شمېره انتهایي زیات کتابونه لیکلي دي چې دا کوم رسم الخط او متن د قرآن کریم دا تواتري ده او داسې په تواتر سره روان دي په دې کې
نه صحابه غلط شوي دي او نه نبی علیه الصلاه والسلام نعوذ بالله غلط شوی دی. دغه کس چې دا خبره کوي چې دا د صرف نحو او د ګرامر نه خلاف ده. دلته کې بسم دا بسم کې الف ورکړی دی، بعد الف ته سین د میم دی بسم، او کوم تاسو بسم الله الرحمن الرحیم کې وګورو هغه ته بیا الف نه دی ورکړی. نو اول خو بیا ستاسو د صرف او نحو خلاف دی، بیا په دې باندې اعتراض وکړه چې دا د صحابین غلط شوی دی. بل الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم کې چې الرحمن دی دا خو رسم الخط چې راغلی دي راغلی چې الرحمن په میم باندې ولار زبر دی. نو بیا د سکارو کې چې دام پاک کاغل ته الف ورکا ورته چې دا رحمان دا میم دی او نون دی اخر کې جدا شي. همدغه سي عالمین چې دی عادي بیا جدا شي او لمین دی بیا جدا شي. دا ټول ته په قران کریم کې دا راغلی نو بیا ټول قران کریم کې تحریف د قران کریم تحریف نه ډک. همدارنګه ورپسې راغله په قران کریم کې دوه الفاظ دي چې یو جاءو دی یو باو دی چې هر کله د صرف او نحو قاعده چې د جمع نه بعد الف راځي او دلته چې جاءو د ټول قران کریم کې وګورئ کوم چې جاءو راغلی دلته ورپسې د الف نشته او باو په اوله سپاره کې په څلورمه سپاره کې تاسو وګورئ الف نشته. نو دا څه بیا ټول قران کریم دا بیا تاسو د لاس وهن نه کوي. نو موږ ورته خبره جواب دا کوو چې دا څومره نحو او صرف کتابونه دي او ګرامر دي دا ټول د دین قربان او هغه تابع دي او قران کریم ورته متبوع دي. همدارنګه په سره واخله صلات او مشکات دی بیا مشکات دا اوس دغه دي چې د اسی مدرسې نه فارغ دي سی به وای ځکه چې سره په قران کریم باندې رد کوي په سوال له وکاله کې بچارت نه کړي الا شذور و نذور خلق دغه نه راپاسي کې بعیمه هغه بیا راځونه کوي. نو تاسو هغه بیان وره انتهایی زیات د افسوس خبره ده. نو دا خبره په قران کریم پسې کړی دی.